صاحب شاه صابر صاحب وی زری زری شي چې رڼا ترسي نور ترسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ترسي. چې انسان کو غواړي چې زه د کامیاب شم نو دی به د مشکل نه خامخا تیریږي، او چې کم انسان د مشکلاتو نه یریږي کنه نو دا یو خبر د ځان سره ولیکي چې دی په معاشره کې یو ډیر غټ کار هیڅ کله نشي کولی. نن به مونږ وایو چې د انسان درې سلف ایمیج باره کې مونږ خبره کوو. نو دې چپټر کې لیکوال یو خبره کړې ده د سقراط، خو د سقراط دا خبره به زه به وروسته کوم او لومبې به د قرآن آیت زه پیش کړم. قرآن آیت دا دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. چې ګوره دا انسان نه دی، دی خامخا په ازمایښونو کې الله رب العزت اچي که هغه د یری په شکل کې وي، که هغه د لوګي په شکل کې وي، که هغه د مال د نقصان په شکل کې وي، کله کله د انساني یعنی د جان د نقصان هم وي. نو چې کله دې ازمایښونو کې واچولی شو دې صبر وکړي کنه نو الله رب العزت بیا دې څه کوي دته بشارت او کامیابی او زیری ورکوي. مطلب د خبرې دا دی که څوک په دې دنیا کې د کامیابی بشارتونه او زیری اوریدل غواړي نو لومبه خدا خبره چې کوم مشکلات راځي په هغې باندې به څه کوي صبر کوي، یعنی برداشت کوي به. او چې کوم انسان مشکلات برداشت کړه دغه انسان به الله رب العزت کامیاب کوي. تاسو زه یو آسان مثال در کوم. دا سره زر که چېرې دا اور برداشت نه کي نو د دې نه به قیمتي کالي جوړ شي نه به جوړ شي. دغه شانتې چې کوم څیز تاسو راوالی په دنیا کې که هغه سالرونکی دی او که مونږ وایو چې بغیر سالرونکی دی هغه د یو مشکل نه تیریږي نو پس هغه یو مقام ته ورسیږي. نو دا خبره لازمي ده چې انسان کو غواړي چې زه د کامیاب شم نو دی به د مشکل نه خامخا تیریږي. صاحب شاه صابر صاحب وی زری زری شي چې رڼا ترسي نور ترسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ترسي. په دې اسمان کې چې موږ ته تاسو دا ستوري پړقېدونکي ښکاري که نه دا د سختو نه تیریږي. اوس راځو د سقراط هغه خبرې ده. سقراط دا وایي چې unexamined life is not worth living، چې بغیر د مشکلاتو نه ژوند اړو ژوند نه دی. وی هغه به همداسې ژوند دی چې مشکل پکې نه وي، بلکې هغه دا وایي چې څونه تاسو باندې مشکل راشي او هغه برداشت کې هغه مره ستاسو ژوند قیمتي شي، هغه مره دغه انسان ډیر زیات پوه شي، هغه مره دغه انسان تجربه ډیره وشي او هغه مره د معاشرې دپاره یو مفید او فایدمن انسان جوړ شي. نو اوس دی کې زمونږ او تاسو دپاره دا سبق دی په چا باندې به دا مشکل وي چې یاره پیسې نشته دی، په چا باندې به دا مشکل وي چې هغه یو غریب خاندان کې پیدا دی یا څه مشکل دی نو دی یریږي نه بلکې دی صبر وکړي او دی همت وکړي. نو چې دی همت وکړي او دی مشکل سره ځان بلد کی نو الله پاک باید صلاحیتونه پیدا کی او دی با د نورو خلکو نه چا سره چې د هغې نه به نور هم مضبوط شي. د دې دلیل څه دی؟ د دې دلیل دا دی یو انسان په خپو باندې معذوره شو نو مونږ خو دې خو په مشکل کې راغی نو که تاسو خیال کې په ډانګورو باندې ګرځي نو چې په ډانګورو ګرځي نو چې یو 2-3 میاشتې پس وګورئ د هغه دا باډي سمه مضبوطه شي. خیال مو کړي که نه نو دغه یې خو مشکل کې دی خو دې ځای کې بره باډي ښه مضبوطه شي او زما ستا باډي داسې کمزورې. معلومه دا خبره شوله چې کله یو انسان په مشکل کې وي او هغه همت بینله او خپل همت کوي نو که هغه مشکل د حل نشو د هغې همت او د مهنت د وجې نه به نور څیزونه د دونه ډیولپ شي چې هغه کومې کمزوریانې دي هغه به اټومیټیکلی پټ شي. تاسو سوچ وکړئ که نه دا بعضې مالداره خلک پخوا مالداره نه وو چا به ورته ګیا نه اچوله او اوس وایي خانجي ته څنګه خانجي ته ښې خانجي مونږ کرو سړو راځي نه. دا همغه سړی و چې د مشکل کې و غریب و پیسو کوو چا به یې تپوس نه کولو خو د همت وکړو د خپل حلال رزق وګټه نن ورته خلک خانجي کوي. نو مونږ به د مشکلاتو نه یریږو، د مشکلاتو برداشت کولو همت به ځان کې پیدا کوو نو الله به د معاشرې دپاره مونږ یو ښه انسان جوړیږو. او چې کوم انسان د مشکلاتو نه یریږي که نه نو دا یو خبر د ځان سره ولیکي
چې د په معاشره کې یو ډیر غټ کار هیڅ کله نشي کولی او که څوک وایي چې زه په معاشره کې ډیر غټ کار وکړم نو د خپل املا د مشکلاتو لپاره کلکه وتړي. تاسو ته ما دا خبره ډیره کړې وه چې ما به ګیا ریبله ګیا، اوس په ګیا به مې ریبله او سوال به مې راټکه او په دوکچه کې به مې ګیا ریبله او روان به ومه تر څو چې مې هغه سوال پوخ شوی نو تر هغه پورې په دوکچه کې زه روان وم ګیا به مې ریبله چې سوال به مې پوخ شو لور به مې هلته کېښودو او رابلم کاپۍ کې به مې بل سوال یاد کړو او بیا به روان چې ما به ګېډې کو نو ما به سوالونه خپل یاد کړي. اوس که ما دا سوچ کړی مړه زما هغه ملګري دی هغې کره خو غوا نشته دی خو ګیا نه کوي چې راشي ماشاءالله ښه مزېدار وده شي او راپاسي مازدیګر مور وله چې پخه کړي پراټه وله پخه کړي او سبق ته کښېني او زما خو مشکلات دي زه پکې ګیا لمسم زه پکې خشا کم مونږ به ګرګې ټولولې مونږ به چې کوم دی دا منډان هم راټولول مونږ به چې کوم دی دا خنډان نه دا هم دغه کول چې جړی به شي په خنډانو پسې کړو پوستکي نه پوستکي مې راټول کړي پوستکي دا ګنې چې به خلکو وجول په لارو کې یو پوستکي و زولی به هم واله او پوستکي هم راټول او هم راوړو او هم دغري کې هغه کول نو دغه مشکلاتو خو همت هم ورته نه دی بایللی او نن رزلټ یې ستاسو د وړاندې دی. نو که چېرې فرض کا مشکل راشي او تاسو ورته همت وبایله نو هرګز دغه انسان په معاشره کې کار بیا نشي کولی. د دې ټول ټاپک مقصد دا دی. اوس درې قسمه زمونږ سیلف ایمیج دي. یو سیلف ایمیج داسې دی چې هغه ته وایو مونږه پریټنډ سیلف ایمیج چې کوم مونږ ظاهره و هغې ته مونږه پریټنډ سیلف ایمیج وایو. دویم دی نیګیټیو سیلف ایمیج او دریم دی ټرو سیلف ایمیج. دا درې قسمه سیلف ایمیج شو. اوس پریټنډ سیلف ایمیج هغې ته وایي چې کوم مونږه نور دنیا ته ښایو چې زما دا ایمیج دی نو هغې ته مونږ وایو پریټنډ سیلف ایمیج. کله کله مونږ هغه شانتي یو او کله کله هغه شانتي نه یو. اوس که چېرې فرض تاسو معلومه چې زما پریټنډ سیلف ایمیج څه دی چې زه خلکو ته ځان څنګه لیدل غواړم نو هغې لپاره به تاسو ځان نه سوالونه کوئ. لومبی دا سوال دی چې هاو ډو یو لایک ټو بي سین تاسو څنګه غواړئ چې تاسو څنګه ولیدلی شئ د خلکو په نظر کې چې ستاسو شخصیت څنګه ولیدلی شي نو دا به ځان نه سوال وکړئ نو چې ستاسو جواب څنګه راشي نو دا ستاسو پریټنډ سیلف ایمیج دی. دویم تاسو د خپل شخصیت کم اړخ غواړئ چې خلک یې نوټس کړي او د هغې باندې خلک خبرې اترې کړي چې ماشاءالله لکه تاسو وایئ چې ماشاءالله زما متعلق د خلک دا خبره وکړي نو دا ستاسو پریټنډ سیلف ایمیج دی. یعنې دا تاسو غواړئ چې دا ستاسو سیلف ایمیج په معاشره کې جوړ شي. دریم سوال ځان نه دا وکړئ هر هغه څیز چې تاسو غواړئ چې د هغې باره کې د ټوله دنیا ټول خلک تاسو نه خبر وي نو هغه ستاسو پریټنډ سیلف ایمیج دی. لکه زه وایم چې زما د دې څیز نه ټوله دنیا خبر شي نو دغه زمونږ پریټنډ سیلف ایمیج دی. بل سوال دا دی چې تاسو پریټنډ سیلف ایمیج دغه کول غواړئ معلومول غواړئ چې تاسو چې د خپل ځان باره کې څه ثابتولو کوشش کوئ هغه ستاسو پریټنډ سیلف ایمیج دی. لکه کله کله سړی ځان قابل ثابتوي وي او که نه وي جدا خبره ده. کله کله سړی ځان مالدار ثابتوي وي او که نه وي هغه جدا خبره ده. کله کله سړی ځان دا ثابتوي چې زه جو ډېر باتور یم او ډېرې غټې غټې تورې مې والدي که وي او که نه وي جدا خبره ده. نو چې کوم دی ځان دنیا ته ښودلو کوشش کوي دا د پریټنډ سیلف ایمیج دی. دویم سو نیګیټیو سیلف ایمیج د کم ایمیج باره کې چې د سره لږه یره ده هسې نه چې خلک د دې نه خبر شي هسې نه چې زما د دې څیز نه خبر شي نو دا نیګیټیو سیلف ایمیج دی. لکه موږ د نیګیټیو سیلف ایمیج باره کې ویلي وو چې ماشوم ته به دا نه وی چې ته ډېر زیات ګنده یې او ته نالیقه یې او ته نیل یې دا به ورته نه وی ځکه چې د ځان باره کې یو ایمیج جوړ کړي او هغه نیګیټیو ایمیج جوړ شي نو دی بیا وروستو معاشره کوي هسې نه چې خلک دې نه خبر چې زه نالیق یم هسې نه خلک دې نه خبر شي چې ما کې کانفیډنس نشته هسې نه چې خلک دې نه خبر شي چې یاره زه جو ډېر د غریبي کورنۍ نه یم نو دا بیا هغه نیګیټیو اټریبیوټ نیګیټیو سیلف ایمیج د جوړ شي. نو نیګیټیو سیلف ایمیج هغه دی چې د هغې باره کې مونږ د دننه زړه کې لږه یره محسوسو هسې نه چې دنیا او خلکو ته دا پته ولګېږي او بیا به چې کوم دی زما چې کوم ایمیج جوړ دی په دنیا کې هغه خراب شي نو دی ته مونږ وایو چې دا نیګیټیو سیلف ایمیج دی. اوس دا چې تاسو معلوموئ نو د دې آسان کار دی چې کم ستاسو خصوصیات دي کم ستاسو
خصوصیات دي د هغې چې تاسو پریټینډ کوئ، کم سلف تاسو پریټینډ کوئ، د هغې اپوزیټ تاسو وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا زما نیګیټیو سلف ایمیج دی. د مثال په توګه باندې لکه هر انسان غواړي چې زه د نورو خلکو ته ښکاره شم چې دا ډېر قابل دی، نو د دې اپوزیټ څه دی؟ نالایقه. نو دا نالایقتوب نه یریدل د نیګیټیو سلف ایمیج دی، او دا قابلیت ښکاره کېدل د څه دی؟ پریټینډ سلف ایمیج دی. دا دې غواړي، هر انسان غواړي چې خلک دې ما ته ووایي چې دا ښه دی، تکړه دی او قابل دی. دویم مثال، هر یو انسان غواړي چې زما د خلک عزت وکړي، نو دا د هر یو انسان پریټینډ سلف ایمیج دی. اوس چې کله کله یو انسان ته دا یره وي هسې نه چې دې ځای کې بې عزته شي، نو هغه ځای ته بیا خلک نه ځي. ځکه نه ځي هسې نه چې دا نیګیټیو سلف ایمیج مې راښکاره شي. که زه یو اسان مثال درکمه، بعضې خلک د خپل شخصیت باره کې د یو څیز کمی احساس ورته وي، د هغې کمی د وجې نه هغه هم ښادۍ له نه ځي، هغه ډېرو مجلسونو ته نه ځي، ډېرو ځایونو ته نه ځي، هسې نه چې خلکو ته دا پته ولګېږي چې ده کې خو دا کمی دی. نو د هغې کمی پټولو دپاره هغه بیا ډېرو ځایونو ته نه ځي، هغه نیګیټیو سلف ایمیج پټولو دپاره. یعنې چې کم څیز مونږ ړومبې ووي چې مونږ غواړو چې د خلک دې ته خبر شي، نو چې کم څیز خلکو نه مونږ پټو نو هغه زمونږ نیګیټیو سلف ایمیج دی. اوس اتھینټک یا ټرو سلف ایمیج څه دی؟ اتھینټک او ټرو سلف ایمیج هغه دی چې تاسو په حقیقت کې څرنګه یې، دا ستاسو اتھینټک او ټرو سلف ایمیج دی. دا به مونږ څنګه معلومو چې حقیقت کې مونږ څنګه یو؟ د دې هم یو څو سوالونه دي چې د ځان نه تپوس وکړئ، تاسو ته پته ولګېږي. نو که یو سړی تاڼېدار دی نو هغه تاڼېداري په تاڼه کې پرېږدي، که یو سړی افسر دی افسري په دفتر کې پرېږدي، که یو سړی لینډلاډ دی کارخانهدار دی هغه هلته هغه خپل سټیټس پرېږدي. او چې کور ته وردن نشي نو کور ته به حیثیت یو خاوند وردن نه کېږي که نه، نو کور راته څه وایي هلکه څنګه چلې نن خو دې ناوخته کړې، ده ته خپل حیثیت چې هلته خو دوی سر هلته وایي هلکه څنګه چلې نن خو دې ناوخته کړې، نو ته خپل حیثیت. نو دا زمونږ ګورې ټرو سلف دی. او اسماعیل شهید هغه یو خبره راته رایاده شوه، وی زمونږ صاحب د عقل جرنده او بیبي صاحب ورته کور کې هر وخت وي برنده. نو په کور کې راته بیبي برنده وي او بار زمونږ ځان نه عقلمند او صاحب هم جو کې زه جوړ صاحب یم. نو اصل حیثیت د انسان په کور کې ټرو سلف پته ولګي، هلته باقاعده انسان اکسرې وشي. داسې ده که نه؟ زما بچي نه دي ته زما حیثیت ښه پته ده چې هلته زما څه حیثیت دی، داسې تاسو ته هم پته وي. داسې ده که نه؟ د خپل ځان باره کې خبره کوم. دا په دفتر کې چې کوم دا خو ټرو سلف نه دی. زه به کوهاټ یونیورسټۍ کې وم او خلکو به صاحب سلام علیکم، وي صاحب هسې زه ستاسو ملاقات ته راغلی وم، نو ما ته دا پته نه وه، ما وی جو دی واقعي زما ملاقات ته راغلی، هغه زما د کرسۍ ملاقات ته راغلی. کله چې ما بیا کرسۍ پرېښوده د هغه کسانو اوسه پورې ټلیفون ما پسې اړو راغلی نه دی. نو اصل کې څه هغه نیګیټیو سلف ایمیج یا پریټینډ سلف ایمیج او حقیقت څه چې د هغه ما سره مینه نه وه بلکې د دې کرسۍ د وجې نه ما سره مینه وه. نو موږ به په خپله کرسۍ باندې نه دوکه کېږو، موږ به په خپله عهده باندې نه دوکه کېږو، موږ به په خپله ډیګرۍ باندې نه دوکه کېږو. زه داسې خلک پېژنم چې کله ما تعلیم نو کړی او زه د نهم لسمه پورې ومه، ګیا به مې بله سبق له به راتلمه او دغه شانتې جومات ته به م تلم راتلمه، نو زما سلام به یې نه اغوسته. بیا چې زه لږ ښه شوم اسلامیه کالج ته لاړم نو بیا یې ګزاره وکړه سلام به یې اغوسته، وعلیکم السلام به یې وی. او بیا چې زه کله بیا په کوهاټ یونیورسټۍ کې نوکر شوم نو بیا به سلام را باندې هغه اچو او وی راځه چې یو ګوټ چای را سره وڅښې. وجه څه وه؟ هغه د هغه پریټینډ سلف ایمیج باندې ټول کیلکولیشن کو، حقیقت کې خو عبدالله همغه عبدالله. داسې ده که نه؟ نو په دفتر کې چې زمونږ خلک خیال ساتي که نه، نو په دې به ګورې نه دوکه کېږي. دا چې موږ سره پیسې یو زمونږ خلک خیال ساتي که نه، په دې به نه دوکه کېږي. دا نامه جامه چې زمونږ یو زمونږ خلک خیال ساتي که نه، په دې به نه دوکه کېږي. په ظاهر لباس د چا چې دوکه نه شي، منځې ګوره چې چغزي دي که مټاق. نو ټرو سلف به ګورو، اتھینټک سلف به ګورو. مونږ اصل انسانان یو. زه سار رالمه تاسو ته ما ووي چې ما نه غلطي شوې ده، دا انسانیت دی. او کوم زه ویمه چې نه
دا ستاسو غلطي ده ځکه چې ټوله معاشره ګډه وډه ده. دا وګوره په هلته چې کوم دی نو سټرایک شروع و، دا وګوره پلانې ځای کې چې رش شروع و. دا څه دی؟ دا اصل کې چې کوم دی پریټنډ سیلف دی او نیګیټیو سیلف دی. انسانیت څه دی؟ سوري یاره ما نه غلطي شوه، ما صحیح پلانینګ نه کړی. دا ټوله دنیا کې سټرایکونه چلیږي، جنګونه چلیږي، مشکلات چلیږي او خلک ماشاءالله ښه په ټایم باندې خپل کارونه کوي. او یو زه یم چې زه په ټایم باندې نه یم ځکه چې زه په دنیا باندې څیزونه ورشم، زه نیګیټیو سیلف ایمیج یا پریټنډ سیلف ایمیج باندې غونډ ژوند تېروم او ټرو سیلف ایمیج ته زه نه راځم. ځان نه به انسانان جوړو، ځان نه به ماشین نه جوړوي، ځان نه به افلاطون نه جوړوي، ځان نه به ډېر زیات عقلمند او بالولدانې به نه جوړوي. بهی مونږ انسانان یو، بعضې ځای کې به ټیک یو، بعضې ځای کې به ټیک نه یو. کوم ځای کې چې ټیک یو هغې باندې به د خدای شکر ادا کوو، کوم ځای کې چې ټیک نه یو ځان د ټیک کولو کوشش به کوو، ژوند به مو ښه تېرېږي او د خلکو هم د سره ژوند ښه تېرېږي. جی اگزامپل لکه اوس یو ایمیج دی زمونږ چې هغه زمونږ ایکچوال دی خو مونږ نه غواړو چې چاته یې شو کړو. د مثال په طور د کلي دغه خلیفه صاحب تاسو څه ورته وایئ د ویښته چې جوړوي جی 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 مونږ ورته دلي کې خلیفه صاحب وایي دا نوم ورله دروند کړی دی. د هغه زوی و هغه ما سره سټوډنټ و نو هغه وایي زه چې چېرته ځم خلک ما نه تپوس کوي چې پلار ته څه کار کوي نو زه څه دغه وکړم. نو بیا مونږ هغه کلیکټیولي هغه لیول کېښوده چې زما پلار هغه اسټاټیک سپیشلیسټ دی. نو لکه اوس هغه دا یو نیګیټیو ایمیج نه دی ځکه هغه د ټولنې برخه ده، خو دا مونږ کومه کټګري کې اچولی شو؟ یا دا پازیټیو ده، نیګیټیو ده، ریل دې کې مخکې را روان دي بلیک سمیت. بلیک سمیت د چا تپوس کوي ماشاءالله ماشاءالله ته خو زبردست پرفارمنس دی او وی هغه زما ځکه پرفارمنس ښه دی چې زه بلیک یم، تور یم. په امریکا کې توریانو ته په بد نظر کتلی شي، نو وی تاسو ما ته په بد نظر باندې ګورئ، هغې زه دونه تکړه کړې ما چې نن زه ستاسو د پاسه یم او ستاسو نه مې پرفارمنس ښه دی. نو دا ټولنه د دغې کس باره کې نیګیټیو سیلف ایمیج لري، فی ذاته دغه کار خو نیګیټیو نه دی که نه. شریعت په نګاه سره که مونږ وګورو چې لکه کوم غیر شرعي کار دی خو غیر خو چې کوم فرض کا یو کسب دی نو دغه هم یو کسب دی. دا زه چې څه کومه دې ته مونږ څه وایو؟ پیغمبري پیشه ده، استازي پیغمبري پیشه ده وایو که نه. خو دا استادان له ته تنخواه بنده که چې دا پیغمبري پیشه بیا کوي پیغمبري پیشه. نو دقه ځای کې ټرو سیلف پته ولګي، اتنټک سیلف پته ولګي چې ښه پیغمبري پیشه ده خو چې پیسې میلاویږي نو بیا پیغمبري پیشه ده، او چې پیسې نه میلاویږي انکریمنټ پکې نه بیا دغه څیز نشته دی. نو دا خو د ټولنې څیز دا خو ایکچوال دغه دی، هغې باندې شرمېدل بالکل نه دي پکار. دې کې نه یو بله څیز به کوم، یو انسان تاسو ما مخکې ویلي وو نیک نوم دی NICK نیک، نه لاسونه شته او نه خپې شته. نو په معاشره کې دته په ښه نظر کتی شي که په بد نظر کتی شي. څوک ورته خدای نه خواسته ګوډا وایي، څوک ورته شلا وایي، څوک ورته څه یعنې نیګیټیو یادوي که نه. خو هغه څه وایي؟ هغه نو آرمز نو لیګز نو وریز، وی نه مې لاسونه شته او نه مې خپې شته او وی نه مې غم شته، خسر کې یم، د خدای پاک شکر گزاره یم. هغه په دې څه سوچ کې مونږ یې نیګیټیو اخلو، هغه یې پازیټیو واخلي. نو دا خو معاشره ورکې نیګیټیو اټ سیلف دا نیګیټیو نه دی چې تاسو یې کله محسوسه کوئ بس دا نیګیټیو شو. لکه یو انسان نالیقه نه دی خو چې اوس تا یو ته نالیقه دا نیګیټیو سیلف ایمیج یې جوړ کړو. د پازیټیو سره د کې نالایقه نه دی، دا ته چې کوم د ده نه کوم امید ساتي د دغې امید نه ډېر بهتر دی، خو په یو بله ایریا کې په یو بل ځای کې. دریم که چېرې فرض که تاسو ته ډېرې پیسې میلو شي او د هر قسمه خدشاتو او د یرې نه تاسو لرې کړی شئ، نو تاسو به بیا په دې دنیا کې کم کار کوئ، څه قسمه کار به کوئ، هغه ستاسو ټرو سیلف دی او هغه ستاسو چې کوم دی نو مقصد دی. نو ټرو سیلف به مونږ داسې معلومو چې مونږ ته ډېرې پیسې میلو شي او د هیڅ قسمه د نقصان او د هر قسمه څیزونه مونږ ته سکیورټي راکړي شي، نو بیا به زه څه سوچ کوم چې په دنیا کې به زه څه کار کوم، بیا به زه د ټرو سیلف ایمیج مطابق کار کوم. زه به د خلکو د پریټنډ سیلف ایمیج مطابق به کار نه کوم، یا هغه به نه کوم چې کوم نیګیټیو د هغې د پازیټیویټي دپاره به زه کار نه کوم، یا چې ما څوک نه ویني زه څنګه یم دا زما ګورئ ټرو سیلف دی. نو دا د درې څیزونه مونږ ووي چې ټرو سیلف او دویم چې کوم دی نیګیټیو سیلف او لومبی چې کوم دی نو هغه پریټنډ سیلف. په دنیا کې چې اکثر خلک په خپلو مقاصدو کې ناکامه دي که نه،
د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغې خپل چې کوم دی نیګیټیو سیلف پټولو کې خپل وخت او خپل توانایي او طاقت ضایع کوي چې هسې نه چې څوک ده ووایي هسې نه چې څوک ده ووایي هسې نه چې څوک ده ووایي په دې کې خپل وخت او توانایي او پیسې ضایع کوي د هغې د وجې نه دا خلک ناکامه دي لکه تاسو وګورئ په ودونو کې خرچې سیوا شوې دا دې بنیادي وجه دا نه ده چې دا زموږ ضرورت دی د دې وجه ده چې دونه ډېرې پیسې پلار ګټي او لور له خواړو څه کړي نه دي او ماشاءالله دونه ډېر زیات غټ نوکر دی او د زوی له خوا اړو څه کړي نه دي او دې چې کوم دي دا روټۍ پکې څنګه ورکړې دا خلک به څه وایي د دې باندې موږ خپله انرژي یعنې طاقت او خپل وخت ضایع کوو او ټرو سیلف رانه ایر دی نو ځکه موږ خپل مقاصدو کې ناکامه یو جزاک الله خیر